اوکے بغندیانو نن مونږه انډرسټینډ کوو پریزنٹ پرفیکټ ټینس. اول خو په خپل ذهن کې دا خبره کېده چې د پریزنٹ نه مراد څه شی دی؟ موجوده. د پرفیکټ نه مراد دی مکمل، او د ټینس نه مراد دی وخت. یعنی په موجوده وخت کې چې کوم کار مکمل شوی دی او د هغې په باره کې مونږ خبره کوو، نو مونږ به پریزنٹ پرفیکټ ټینس استعمالو. یا یو کار مکمل شوی دی او د هغې کار د مکمل کېدو هغه اثرات اوس په موجوده ټایم کې مونږ فیل کوو، مونږ یې محسوسو یا مونږ ته په نظر باندې راځي، نو د هغې دپاره هم مونږ پریزنٹ پرفیکټ ټینس استعمالو. ځان ته په پښتو کې لږ آسان کې چې تاسو پې صحیح پوه شئ. چې کله تاسو په پښتو کې خبرې کوئ، تاسو په پښتو کې سینټنسز وایئ، او د پښتو د سینټنسز په اخر کې کوم الفاظ راغلي یي؟ یم، یو، یې، دا، دی، دی. دا لفظونه راغلي یي، نو پوه شئ چې دا به د پریزنٹ پرفیکټ ټینس سینټنسز یي. یعنی تاسو چې کله د دغې سینټنسز بیا په انګلیش کې خبرې کوئ، نو تاسو به د هغې دپاره پریزنٹ پرفیکټ ټینس په انګلیش کې استعمالوئ. کلیر دی؟ غوږ کې دی. زه وایم چې مونږ کالج ته راغلي یو، نو وګورئ یو راغلی دی. زه کالج ته راغلی یم، نو یم راغلی دی. دغه شانتې ته کالج ته راغلی یې، نو یې راغلی دی. دغه شانتې هغه کالج ته راغلی دا. تاسو چې اسکلی دا، تاسو اساینمنټس کمپلیټ کړي دي. پوهیږئ په دې خبره باندې؟ نو د دې د پښتو د سینټنسز په لاس کې څه راځي؟ یم، یو، یې، دا، دی، دی. نو پوه شئ چې تاسو به د دې دپاره بیا په انګلیش کې پریزنٹ پرفیکټ ټینس چې دی هغه استعمالوئ. سمپل دی؟ ویری ګډ. ښه، اوس که چېرې تاسو د ایگزام په حال کې ناست یې او ستاسو نه کوېسچن شوي دی چې ټرانسلیټ انټو انګلیش، نو تاسو به د اردو جملو ته ګورئ چې د کومو جملو په لاس کې راغلي دي چکا ہے، چکی ہے، چکا ہوں، چکے ہیں. نو پوه شئ چې د کوم یو ټینس جملې دي؟ د پریزنٹ پرفیکټ ټینس. نو تاسو به د دې دپاره بیا د انګلیش پریزنٹ پرفیکټ ټینس او د هغې رولز چې دی هغه به استعمالوئ. کلیر دی ګلابه؟ اوکې، ویری ګډ. اوس راشئ چې په دې ټینس کې به د ورب کوم یو فارم استعمالیږي. نو ګورئ په دې ټینس کې به د ورب تھرډ فارم چې دی هغه به استعمالیږي. لکه د مثال په طور باندې مونږ ووایو چې ډرینک دا فرست فارم دی، ډرینک دا سیکنډ فارم دی، او ډرنک دا تھرډ فارم دی. نو مونږ به په دې ټینس کې د ورب دا تھرډ فارم چې دی دا به مونږ استعمالو. دغه شانتي go، went او سو gone. نو مونږ به gone چې دی دا تھرډ فارم به استعمالو. دغه شانتي come، came او بیا هم come. نو مونږ به دا تھرډ فارم چې دی هغه په دې ټینس کې استعمالو. د ورب فرست، سیکنډ، تھرډ فارم چې دی نو هغه آلریډي مونږ یادو همو. د دې نه علاوه تاسو په بکس کې ورکړی شوي دي، نو تاسو یې د ځان نه هم ډېر ډېر یادولی شئ. ټیک شو؟ ښه، اوس په دې ټینس کې به کم کم هیلپینګ وربس استعمالیږي؟ نو په دې ټینس کې به دوه هیلپینګ وربس چې دی هغه استعمالیږي. یو دی هیز او بل څه شی دی؟ هیو. اوس هیز هیلپینګ ورب چې دی دا به کله استعمالیږي؟ کله چې د سبجیکټ په ځای باندې هی، شي، اټ سینګولر ناون دا راشي، نو د دوی سره به هیز هیلپینګ ورب استعمالیږي. او که چېرې د سبجیکټ په ځای باندې آی، وی، یو، دی او پلورل ناون راشي، نو د دوی سره به تاسو هیو هیلپینګ ورب استعمالوئ. کلیر دی ګلابه؟ چې هی، شي، اټ او سینګولر ناون د سبجیکټ په ځای باندې راشي، نو هیز هیلپینګ ورب ورسره استعمالوئ، او د ورب ورسره تھرډ فارم استعمالوئ. که چېرې د سبجیکټ په ځای باندې آی، وی، یو، دی او پلورل ناون راشي، نو هیو ورسره هیلپینګ ورب استعمالوئ او ورب ورسره تھرډ فارم استعمالوئ. کلیر دی؟ ها، اوس داسې وکړئ چې سینټنس سټرکچر راشي. نو اول به ولګي سبجیکټ، د هغې سبجیکټ مطابق به بیا ولګوئ هیلپینګ ورب، بیا پسې ولګوئ ورب او د ورب تھرډ فارم، او بیا پسې ولګوئ آبجیکټ. چې زه وایم چې هغه اوبه څښلي دي، دی پکې راغی، نو د کوم یو ټینس جمله ده؟ د پریزنٹ پرفیکټ ټینس. نو موږ به څه کوو؟ د هغه دپاره راغی هی، او چې کله هی د سبجیکټ په ځای باندې راغی، نو کوم هیلپینګ ورب ورسره استعمالیږي؟ هیز. نو هی، هیز او د ورب ورسره ولګوئ تھرډ فارم ډرنک او سو واټر. نو سو هی هیز ډرنک واټر. دغه شانتې
جنې ده هغې اوبه څښلې دي نو څو شي او د شي سره به هم هیز هیلپینګ ورب ولګوئ نو شي هیز او د ورب تھرډ فارم ډرنک نو شي هیز ډرنک واټر دغه شانتې ما اوبه څښلې دي نو وګورئ آی او چې کله آی راشي د آی سره به بیا هیلپینګ ورب څه استعمالیږي هیو نو آی هیو او د ورب سره کوم یو فارم تھرډ فارم نو آی هیو ډرنک واټر دغه شانتې هغوی اوبه څښلې دي نو دی او چې کله دی راغی نو د دې سره به هم هیو هیلپینګ ورب لګي نو دی هیو ډرنک واټر بیا چې کله مونږ ناونز له راشو نو چې کله سینګولر ناون وي نو د سینګولر ناون سره به څه لګي هیز هیلپینګ ورب به لګي که نه نو څو کیټ او کیټ سینګولر ناون دی نو ورسره لګېدو هیز کیټ هیز ډرنک واټر او چې پیشوګانو اوبه څښلې دي نو کیټس او کیټس دی پلورل ناون دی هغې سره به ولګي هیو نو کیټس هیو ډرنک واټر کلیر دی لکه اوس راشه سینټنسز له مونږ کالج ته راغلي یو وی هیو کم ټو کالج ته کالج ته راغلی یو هیو کم ټو کالج هغه کالج ته راغلی دی هی هیز کم ټو کالج هغه موبایل فون استعمال کړی دی he has used mobile phone هغې موبایل فون استعمال کړی دی she has used mobile phone ما چې څښلې ده I have taken tea تا چې څښلې ده you have taken tea څه پکې ګران شته ګلابه very good ښه اوس د دې نه بعد تاسو راشئ څه له نیګیټیو سینټنسز له نیګیټیو سینټنسز خو ګلابه پیژنئ که نه هغه سینټنسز چې په هغې کې نو راغلي ناټ راغلي نیور راغلي نو هغې ته مونږ څه وایو نیګیټیو سینټنسز ورته وایو او په نیګیټیو سینټنسز کې څه چلیږي د هیلپینګ ورب سره لګي ناټ ټیک شو راځئ په بورډ یې ته لیکم چې صحیح پې پوه شه ټیک ده اوکې بغندیانو تاسو ته په خپله باندې پته ولګېده چې د هیلپینګ ورب سره به مونږ څه ولګو ناټ پور سره ولګو نو د هغې نه به نیګیټیو سینټنسز چې دي هغه جوړې شي اوس دې وګورئ هیلپینګ ورب سره پلس ناټ زموږ سره هیز او هیو چې دي دا دوه هیلپینګ وربس دي په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې نو د هیز سره مونږ ناټ ولګو دا څه شو هیز ناټ او د هیو سره مونږ ناټ ولګو دا شو هیو ناټ اوس هیز ناټ چې دی د دې شارټ فارم دی هیزنټ او د هیو ناټ شارټ فارم دی هیونټ تاسو به انګریزان لیدلی او چې کله تیز انګلیش وایي نو هغې هیزنټ هیونټ چې دی دا استعمالي کلیر دی نو تاسو هم که فاسټ انګلیش وایې یا کنټریکشن یا شارټ فارم استعمالوئ نو هیزنټ او هیونټ استعمالولی شئ ټیک ده لکه ها اوس اول به څه چلو کې ګلابه اول به ولګوئ سبجیکټ بیا به ولګوئ هیلپینګ ورب یعنی هیز او هیو نه یو بیا به پسې ولګوئ ناټ بیا د ورب تھرډ فارم بیا پسې آبجیکټ او که چېرې شارټ لګوئ نو څه هیزنټ یا هیونټ په ولګوئ او بیا پسې د ورب تھرډ فارم ولګوئ اوس زه وایم چې هغه اوبه نه دي څښلې نو he has not drunk water یا he hasn't drunk water دغه شانتې ما اوبه نه دي څښلې نو I haven't drunk water یا I have not drunk water دغه شانتې جنې ده هغې اوبه نه دي څښلې نو she has not drunk water یا she hasn't drunk water دغه شانتې تا اوبه نه دي څښلې نو څو you have not drunk water یا you haven't drunk water په دې کې څه ګران شته ګلابه ښه اوس اگزامپل سینټنسز له راشئ چې زه وایم چې مونږ انګلیش نه دی زده کړی نو څه we have not learnt English تا چې نه دی څښلی you have not taken tea هغه کلاس نه دی اغستی he has not taken the class هغه فی نه دی سبمټ کړی he has not submitted the fee یا he hasn't submitted the fee هغه سیګریټ نه دی څښلی he has not smoked cigarette هغه کپړې نه دي انځلې he has not washed the clothes اوکې بس دی ګلابه دومره پوره دی ټیک شو اوکې اوس د دې نه بعد مونږ راځو څه له انټراګیټیو سینټنسز له انټراګیټیو سینټنسز هغې سینټنسز ته وایي چې په هغې کې څه شوي سوال پکې شوي کوېسچن پکې شوي نو هغې سینټنسز ته مونږ څه وایو انټراګیټیو سینټنسز ښه اوس راشئ انټراګیټیو سینټنسز له
څنګه چې موږ وایي چې انټراګیټیو سنټنسز هغه سنټنسز ته وایي چې په کوم سنټنسز کې کوېسچن شوي سوال پکې شوي نو هغې ته موږ انټراګیټیو سنټنسز وایو او انټراګیټیو سنټنسز کې به دوه خبرې یاد ساتئ چې دا به سټارټ کېږي د څه نه د هیلپینګ ورب نه او د دې په لاست کې به لګي ساین آف انټروګیشن یا کوېسچن مارک زموږ سره اوس په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې دوه هیلپینګ وربز دي یو څه شی دی یو دی هیز او بل څه شی دی هیو نو دا هیز او هیو هیلپینګ ورب چې کوم دی دا به د سنټنس په سټارټ کې ولګوئ ټیک شو بیا د هغې نه بعد د دې هیلپینګ ورب نه بعد به تاسو ولګوئ سبجیکټ بیا به پسې ولګوئ ورب او د ورب به کوم یو فارم وي تھرډ فارم او بیا به پسې ولګوئ آبجیکټ او په لاس کې به ولګوئ ساین آف انټروګیشن لکه زه کوېسچن کوم چې آیا هغه اوبه څښلي دي نو څه به وایم هغه که نه نو دا هغه چې دی د هغه دپاره راشي هی او د هی سره مونږ کوم یو هیلپینګ ورب استعمالو هیز او چونکې انټراګیټیو سنټنس دی نو د دې انټراګیټیو سنټنس کې به دا هیلپینګ ورب زه د دې سبجیکټ نه مخکې ولګوم نو څه به شي هیز هی ډرنک واټر آیا هغه اوبه څښلي دي دغه شانتې آیا هغوی اوبه څښلي دي نو دلته کې هغوی دی راغی او د دې سره هیلپینګ ورب لګي هیو او انټراګیټیو سنټنسز دي نو دا به د دې نه مخې ته ولګي نو سو have they drunk water دغه شانته آیا ما موبایل فون استعمال کړی دی have I used mobile phone آیا تا کلاس اغستی دی have you taken the class آیا تا ناشته کړی ده have you taken breakfast آیا تا فی سبمټ کړی دی have you submitted the fee سمپل دی او که سمپل نه دی اوس دې چل وکړئ چې کله ستاسو نه چا کوېسچن وکړو په هیز او په هیو کې نو سمپل خبره دا ده چې دا کس تا نه د پریزنټ پرفیکټ ټینس کوېسچن کی نو ته به له هم بیا جواب په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې ورکړې نو مطلب دا دی که ستا نه چېرې په هیز کې کوېسچن وشو او ستا جواب په یس کې دی نو یس هی هیز ټیک شو او که چېرې نو 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 he has not یا no he hasn't زه وایم چې has he drunk water چې yes نو yes he has drunk water او چې no نو no he has not drunk water دغه شانتې کو چېرې ستاسو نه په have کې کوېسچن وشو نو جواب ولا دغه شانتې بیا په have کې ورکوئ لکه have they drunk water نو yes they have drunk water او چې نو نو they have not یا haven't drunk water clear دی ګلابا دغه شانتې have you taken the class no yes I have taken the class no I haven't taken the class دغه شانتې has she completed assignment yes she has completed assignment no she has not یا no she hasn't completed assignment ګوره ګلابه بالکل سمپل دی تاسو صرف او صرف خبره دا ده چې د هیلپینګ ورب او د ورب فارم ته ګورئ نور پکې هیڅ څه ګران نشته ټیک شو اوس راشئ په دې باندې د سپیکینګ پراکټس لا